ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د او تباه کوونکو شیانو څخه ځان وساتئ. صحابه کرامو عرض وکړل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه او تباه کوونکي شیان کوم دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه دا دي د الله سره شریک نیول، جادو کول، د یو نسل قتل کول په ناحقه سره، سود خوړل، د یتیم مال خوړل، د جهاد پر وخت دښمن ته شا کول، پر پاک لمنو او مؤمنو ښځو تهمت لګول.